د ولسمشر غني او عبدالله بیا جنجال جوړ شو. عبدالله د ولسمشر غني پریکړه نه مني، دا چې غني څه کړي وو او عبدالله ولې نه مني، د پوهېدو لپاره مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي چې له پارلمان د باور رایه هم لرله له دندې لرې او پر ځای د کندهار پخوانی والي حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت سرپرست ټاکلی. خو د افغانستان د مصالحې شورا مشر عبدالله وایي چې دغه پریکړه نه مني. عبدالله د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي پر ځای د نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات معرفي کېدل د سیاسي هوکړې خلاف اقدام دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې پرته له مشورې او کوم دلیله داسې بیړنۍ پریکړې کول له اوسني وضعیت او ملي ګټو سره په ټکر کې دي او په خبره دوی ته د منلو نه دي. په هر حال یاد دي وي چې د عبدالله ولسمشر غني ترمنځ د سیاسي توافقنامې له مخې کورنیو چارو وزارت د عبدالله په سهم کې رسېدلی او مسعود اندرابي د عبدالله سړی ده. خو بلخوا دغه وزارت ته معرفي شوی حیات الله حیات بیا ولسمشر غني ته له نږدې کسانو څخه دی. په هر حال اوس به ولیدل شي چې د دغه مهم وزارت برخلیک به څه کېږي. موږ چې غني ته ویلې معامله مه کوه، له دغې ورځې مو ورته ویلې چې بیا به پریکړه کوي او څوک به یې نه در سره مني. اوس به ولیدل شي چې غني خپله پریکړه عملي کوی شي او که نه، او عبدالله به څه وکړي. آیا په دې اړه به کومه بله معامله وکړي او یا به په خپله خبره ودرېږي او د ده په سهم کې رسېدلی وزارت به له ځان سره وساتي او که نه. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه پریکړې او د عبدالله د مخالفت په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په له یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.